irresponsible. irresponsible irresponsible معنا غیر مسؤول یا بې مسؤلیته. هغه کس چې مسؤلیت نه اخلي هغه ته irresponsible ویل کیږي. Doing careless things without thinking or worrying about the possible bad results. هغه څه ویل کیږي چې بې احتیاطه کارونه کوي پرته له دې چې سوچ وکړي یا تشویش وکړي د ممکنه پایلې. So that person is called irresponsible. The next word we have is responsible. Responsible is the opposite or antonym of irresponsible. Responsible معنا با مسؤلیته. هغه کس چې مسؤلیت شناخت اوسي. Able to act sensibly and intelligently. هغه کس چې په ډېر احساس سره او همدارنګه په ښه هوښیارۍ سره کار ترسره کوي. Responsible ویل کیدای شي. Modest معنا حیاناک متواضع. هغه کس چې شرم ولري حیا ولري هغه ته modest ویل کیږي. These are common personality based adjectives. Someone who is modest does not want to talk about their abilities or achievements. حیاناک یا متواضع کس هغه وي چې د خپل وړتیا او لاسته راوړنو په اړه څه خاصه نه غږیږي. The next word is easygoing. Easygoing means آرام یا هم راحتمند شخص. یعنی هغه کس چې زر غوسه کیږي نه تنګیږي نه ځورېږي نه. ځینې خلک اوس ډېر په نه خبره غوسه شي یا تنګ شي. ولی easygoing هغه شخص ویل کیږي چې هغه ډېر آرام personality شخصیت ولري. Not easily upset, annoyed or worried. easygoing هغه کس ویل کیږي چې په اسانۍ سره خوابدی کیږي نه ځورېږي نه تشویش نه اخلي. So what about you? Are you an easygoing or aggressive? cheerful معنا خوشاله یا ورین تندې والا شخص. هغه کس چې همیش خندونکی او مسکای په خوله وي. cheerful ویل کیږي. happy or behaving in a way that shows you are happy. یعنی خوشاله یا په هغه ډول سره رویه کول چې دلالت په اساس خوشاله کوي. cheerful. aggressive is kind of opposite of easygoing. تندخویه جنگي یا بې حوصله هغه کس چې په نه خبره غوسه کیږي او جنگ ته ودرېږي هغې ته aggressive ویل کیږي. behaving in an angry threatening way as if you want to fight or attack someone. ویا کس ویل کیږي چې په ډېر غوسناک او تهدیدونکي حال یا ډول سره رویه کوي داسې لکه چې جنګ او یا په تا حمله کوي. داسې کس ته aggressive ویل کیږي. arrogant معنا مغرور کبرجن هغه کس چې لویي کوي. thinking you are better than other people هغه کس چې فکر کوي زه د نورو نه غوره یم هغې ته arrogant ویل کیږي. arrogant. impatient بې صبره یا بې حوصله چې صبر ورنه نه کېږي. not able to stay calm and wait for something. یعنې هغه کس چې غلی او ارام نشي پاتې کېدی او څه ته انتظار نشي کوي هغه ته impatient ویل کېږي. next mean معنا کنجوس یا هغه چې ډېر سخت وي د پیسو له نګاه نه. opposite of generous. وایي د generous ضد یعنې په کنجوس وي. just have a look to the picture. This old man is so mean to this young baby if you just look carefully. next we have self-confident معنا په ځان باوري. هغه کس چې په خپل وړتیا او طاقت او هغه qualifications باندې باور لري هغه ته self-confident ویل کیدای شي. sure that you can do things well that people like you to see. وایي هغه چې مطمئن اوسي چې ته یو څه ښه کوی او خلک تاسې خوښوي. ambitious معنا هیلهمند یا هم ارزومند. هغه کس چې ارزوګان او هیلې امیدونه لري. having a strong desire to do well or be successful. desire یا خواهش ته ویل کېږي او څه چې تاسې په ډېر یعنې سخته غواړئ هغې ته ambitious ویل کېږي. ambitious. next we have slang عموما عامیانه اصطلاح ته ویل کېږي. slang یعنې په یو خاصه ټولنه په یو خاص کلچر یو خاص ډول خلکو پورې مربوط وي هغې ته slang ویل کېږي. very informal words or phrase used in spoken language. هغه کلمې یا عبارتونه چې په عامیانه ژبه کې کارېږي او یو خاص مشخص ځای پورې محدود وي slang ویل کېدای شي. the next word we have is generous معنا سخي یا د ورکړې خاوند. هغه چې پیسو کې سختي نه کوي. someone who is generous is willing to give money, spend time and etc. in order to help people or give them pleasure. generous هغه څه ویل کېږي چې پیسې ورکوي وخت لګوي او خلکو سره مرسته کوي تر څو دوی خوشحاله کړي. generous. next we have for instance. د مثال په ډول for example is the common word for this and in some cases we can use for instance as well. provide معنا برابرول چمتو کول تهیه کول اماده کولو ته provide ویل کېدای شي. to give something to someone or make it available to them because they need it or want it. یو چاته ورکول یا د لاسرسي وړ جوړول یا یو چاته ورکول ځکه هغه ورته ضرورت یا غوښتنه کړی وي دې ته provide ویل کېږي. next we have entry معنا دخول ننوتنه. the act of going into something. یو څه د ننوتلو هغه کار ته دغه action د entry ویل کېږي او د entry opposite چې د exit دی. عموما په لویو دروازو کې دا لیکل exit entry.
Idiom. Idiom means a group of words that has a special meaning. اصطلاح ته ویل کېږي د کلماتو مجموعه چې یو خاص ځانګړې معنا ولري. ایکسپریشن هم کارېږي، idiom هم کارېږي. ټکي ټکي معنا نه بلکې ځانګړې خاص معنا لري ویل کېدای شي. avoid معنا ډډه کول یا مخنیوي کول، یو څه نه پرهیز کول. if you avoid doing something you try not to do it or experience it. وای که چې د یو څه نه تاسو ډډه کوئ نو یعنی تاسو دا کوشش کوئ چې د دې څخه دا ترسره نه کړئ یا تجربه یې نه کوئ. avoid is relevant معنا مربوط یا مناسب چې اوسي، یو موضوع پورې چې مناسب یا مربوط اړخ لګي هغې ته relevant ویل کېږي. closely connected with the subject you are discussing or the situation you are thinking about. یعنی یو موضوع یا یو حالت پورې چې ډېر ورته او مناسب او نښته اوسي دې ته relevant ویل کېدای شي. and finally we've got fluent معنا فصیح، واضح، روان چې بند پکې ناراضي. عموما د ژبو لږ نګانه د لغت کارو. able to speak a language very well، یعنی هغه چې جوګه د دې وړ اوسي چې یو ژبه ډېر ښه وغږېږي دې ته fluent ویل کېږي.